لویو بخښونکي څښتن طالب نامه سلامونه او نیکې هیلې دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ یو ځل بیا هم زموږ نننۍ ویډیو ته ښه راغلاست زموږ نننۍ ویډیو هم د څه شي په اړه ده Präpositionen mit Dativ Präpositionen mit Dativ یعنی سربلونه دي داتیو په حالت کې البته سربل چې دی پښتو خاص توری دی کلمه ده چې د څه شي دپاره استفاده کیږي د پریپوزیشن دپاره یا هم تاسو کولی شئ فقط ورته پریپوزیشن ووایاست په هر څلور درې حالاتو کې د الماني ژبې چې دي داتیو اکوزیټیو او ګینیټیو د هغه دپاره خاص او ځانګړي پریپوزیشن دي چې د داتیو دپاره هم خاص دي خو موږ دلته هغه اووه ډېر مهم او اړین ورځني سربلونه راوستي دي لکه aus bei nach von seit zu mit دواړو دپاره ما دوه نومونه کړي دي چې تاسې همیشه کولی شئ چې په خپل مغز او حافظه کې په یاد کې وساتئ لکه ډاکټر آوزباینخ یعنی فقط د نوم زده کړئ ډاکټر آوزباینخ هر کله چې تاسو مثلا د پریپوزیشنونو سره مخامخ کیږئ تاسو ته په یاد رسي چې مثلا ډاکټر آوزباینخ مثلا که نخ پریپوزیشن راشي پوهیږئ چې هو نخ پریپوزیشن د ټي ولد کې راځي ځکه موږ دلته یو نوم ورته لرله ډاکټر آوزباینخ او بل هم یوه ښځه ده چې ایوا von seit zu mit دا څلور نور پریپوزیشن هم د ټي ولد کې چې دې کې هم هر یو چې تاسو ته مثلا په یاد درتله نو پس دغه نوم باید تاسو همیشه تکرار کړئ چې دا په کوم حالت کې راځي دغو دوو نومو دپاره موږ خاصه تاریخچه یا هم بکګراوند لرو چې څه په خاطر دغه دوه نومونه لیکل شوي دي پس څو په ګډه سره نور سلایډونه یو ځای ګورو ده هم ډاکټر آوزباینخ شو ډاکټر آوزباینخ او ده هم څوک شوه ایوا von seit zu mit دې دواړو نومونه څه شي نه تشکیل شوي دي د داتیو د پریپوزیشنو څخه پس تاسو باید همیشه د خپل مغز کې وساتئ چې دغه اووه پریپوزیشنونه همیشه په ټي ولد کې راځي او دغه دوه نومونه همیشه په یاد کې وساتئ چې ډاکټر آوزباینخ او ایوا von seit zu mit پس څو نور سلایډونه یو ځای سره په ګډه ګورو د دغه موضوع په اړه تاسو کولی شئ چې که چیرې نور معلومات غواړئ د شټوډیو د اتسفای د ګرامر بخش ګرامر په بخش کې تاسو ته معلومات پیدا کولی شئ Präpositionen mit Dativ aus bei nach von seit zu mit دغه دواړه نومونه همغلته دي دواړه نفر او دې باره کې به لاندې ټول مشخصات لیکلي دي مثلا Herr Ausbeinach und Frau von Seit zu mit sind für die Dativparty fit یعنی دغه دواړه نفر د داتیو د پارټي دپاره محفل دپاره بیخي فټ دي ځکه چې نومونه یې فکس همغه اووه پریپوزیشن دي چې موږ تاسې د داتیو په حالت کې استفاده کوئ چې هغه پریپوزیشنونه او دلته یې هم بېلګې ورته لیکلې په الماني ژبه کې لکه Am 23. Dezember fahre ich zu meiner Familie. Zuschauer. Weihnachten feiern wir immer mit den Eltern und Geschwistern. Mitschüler. Mein Bruder wohnt seit einem Jahr in München. Seid schon. Aber er kommt natürlich auch. Er will uns viele Fotos von seiner neuen Wohnung zeigen. Von schon. Nach dem Fest mache ich eine Woche Urlaub nach Schule. Silvester feiern wir bei unseren Freunden bei Show. Auch am 3. Januar komme ich aus dem Weihnachtsurlaub zurück. Da haben Ausschuh. یعنی ټول بیلګې چې په حالت کې دي په الماني په حالت کې اوس راځو د دغو ټولو اووه پریپوزیشنو دپاره ما بیلګې لیکلي دي چې همې ژباړه ورسره لیکلې لکه aus دوه کاربرده لري یو د ملکو دپاره استفاده کولی شئ لکه ich komme aus Afghanistan ich komme aus dem Iran ich komme aus der Türkei ځینې ممالک چې دي پریپوزیشن لري او بیخي کم ممالک پریپوزیشن لري آرتیکل لري او زیاتر نورې چې دي بیا هیڅ آرتیکل نه لري په الماني ژبه کې نو د دې خاطر مې دلته aus dem ایران کړلو او که افغانستان استفاده کړئ افغانستان آرتیکل نه لري نو کولی شئ چې خالص څه ووایه
ich komme aus Afghanistan. مثلا ترکیه لري ich komme aus der Türkei ځکه ارتکل دی ترکیه او همداسې نور ممالک او دوهمه استفاده هم جدا ده یعنی یو د ممالک دپاره شو او بل هم د عادي حالت دپاره Ich komme aus dem Iran, زه د ایران هیواد څخه یم. Wir sind aus dem Supermarkt raus. Wir sind aus dem Supermarkt raus. یعنی موږ د سوپرمارکټ څخه بیرون شو یا بیرون کیږو. دا هم د اوس دپاره شو. اوس راځو د بای چې لا یا هم د معنا ورکوي. لکه wir wohnen bei ihr. Wir wohnen bei ihr. موږ د یا له هغې سره اوسیږو. بله بېلګه Ich bin bei meinem Hausarzt. Ich bin bei meinem Hausarzt. زه له یا د خپل کورني ډاکټر سره یم. البته دلته باید تاسو متوجه اوسئ چې د دغه پریپوزیشنو څخه وروسته هر آرتیکل کوي په آلماني ژبه کې که ښکاره څرګندوی آرتیکل وي bestimmt وي که unbestimmt وي که negation یا Verneinung حالت کې وي یا هم که possessive article وي indefinite pronomen وي هر څه چې وي موږ ټول په چیش باندې اړي په dative حالت باندې لکه bei meinem bei ihr او همداسې نور. اوس راځو دریم ته nach په لور یا په طرف باندې لکه Wir fliegen morgen nach der Türkei. Wir fliegen morgen nach der Türkei. موږ سبا د ترکیې په لور پرواز کوو. دا هم په طرف په لور شو او بله معنا یې څه ده وروسته لکه Nach dem Sport gehe ich ins Kino. Nach dem Sport gehe ich ins Kino. زه د سپورت نه وروسته سینما ته ځم. البته دلته یې باید چیشته متوجه اوسئ مغه آرتیکل ته چې په ډاټیو حالت باندې باید واوړي ځکه چې دا ټول د څه په حالت کې راځي د ډاټیو په حالت کې. اوس راځو څلورو نورو پریپوزیشنو ته مو چې کوم دي von der یا لا لکه Sie kannten sich von der Kindheit an. Sie kannten sich kannten de د kennen حالت دی چې په تیر حالت کې راغلی دی. Sie kannten sich von der Kindheit an. ښه دوی یو بل له وړکتوب څخه پیژني. دوی یو بل له وړکتوب څخه پیژني. البته دلته مې اشتباه لیکلی دی څخه دی البته. دوی یو بل له وړکتوب څخه پیژني. یو بله بېلګه Wir sind von Norden nach Süden gefahren. Wir sind von Norden nach Süden gefahren. موږ د شمال څخه تر جنوبه پورې سفر وکړ. سمه ده؟ اوس راځو دوهم ته چې زایت دی له یا هم د راهیسې. لکه Ajmal lernt seit einem Monat Deutsch. Ajmal lernt seit einem Monat Deutsch. im Monat artikel der او په dative حالت کې einem ته وړي ځکه دلته موږ preposition په dative حالت کې لرو. اجمل له یوې میاشتې راهیسې آلماني ژبه زده کوي. بله بېلګه Seit meiner Schulzeit spiele ich Fußball. Seit meiner Schulzeit spiele ich Fußball. یعنی زه د ښوونځي د وخت راهیسې فوټبال کوم. اوس راځو څو ته د یا هم یو طرف ته یوې خوا ته لکه Kommst du heute Abend zu mir oder? Kommst du heute Abend zu mir oder? آیا ته نن ماښام زما طرف ته راځې که نه؟ که څنګه؟ Kommst du heute Abend zu mir oder? آیا ته نن ماښام زما طرف یا زما خوا ته راځې که څنګه یا که نه راځې؟ داسې یو هدف یې دی نه. دلته مو څو راغلله او موږ ویلي وو چې
کله چې دغه پریپوزیشن موږ راولو په لټي ولات کې کېدای شي چې هر څه تغییر وکړي په لټي ولات کې. مثلا دلته موږ پرسونال پرونومن دی، شخصي ضمیر دی، اما چې شته وخت دی داتیو ولات کې وخت دی. ښه da haben wir لومړی بیلګه. Morgen kann ich nicht zur Uni gehen. Morgen kann ich nicht zur Uni gehen. یعنی سبا زه پوهنتون ته نشم کولی چې لاړ شم. سبا زه نشم کولی چې پوهنتون ته لاړ شم، یا سبا زه پوهنتون ته نشم کولی چې لاړ شم. یو طرف ته، یوې خوا ته. د همدې څو دپاره شو. اوس د آخري پریپوزیشن دپاره چې mit دی، له سره یا د سره. Was willst du mit dem Geld machen? Was willst du mit dem Geld machen? Was willst du mit dem Geld machen? له خپلو پیسو سره غواړې څه وکړې؟ یعنې له خپلو پیسو سره غواړې څه وکړې؟ mit راغله ځکه داتیو ولات کې دی او د پیسو ارتکل هم dem ته واوښتل das. Gestern habe ich mit meinem Vater gesprochen. Gestern habe ich mit meinem Vater gesprochen. پرون مې د خپل پلار سره وغږېدم. پرون مې له خپل پلار سره یا د خپل پلار سره وغږېدم. دا هم شول اووه اړین او مهم د داتیو په حالت کې پریپوزیشنونه. هیله ده چې له دغه څخه مې یو څه زده کړي وي، او هیله ده چې زموږ د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ، تر څو وکولی شم چې په ټیک ټاک کې هم تاسو ته ډېرې په زړه پورې او اړینې ویډیوګانې جوړې کړم. او هیله ده چې ویډیو له خپلو ملګرو او دوستانو سره څرګنده کړئ، شریک کړئ، ځکه چې دې وخت کې ډېر زیات پښتانه اروپا ته هم جرمني ته کډوال شول، او زه ډېر خوشحاله یم چې تر یوې اندازې پورې د خپلو پښتنو خویندو او وروڼو د خدمت جوګه وګرځم. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو او دوستانو سره یې شریکه کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویو بښونکي څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.